بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ښه به ټیک ټاک په زه یم سلمان خان سینیر کلرک لایف سټاک ډپارټمنټ خیبر پښتونخوا. اول خو ټولو مسلمانانو ته کو په هغه په هر ځای کې دي کو په بهر ملکونو کې دي او کو په پاکستان کې دي زما د طرف نه ورته غټ اختر ډیر ډیر مبارک شه او چې کومې قربانیان یې کړي دي هغه هم مبارک شه. چې کومې قربانیان تاسو کړې خدای دې هغه قبول او منظور کړي. او بل دا ورکوټی شان پیغام در کوم کوم ځای کې تاسو قرباني وکړئ او هغه ځای کې کم ګن پاتې شي نو هغه مهرباني وکړئ هغه لږ صفا کوئ ډېر څښابین کوئ او بیماریانې ته هم جوړیږي نو مهرباني وکړئ چې دغه ګندونه صفا کوئ په خپله. دا زمونږ پاکستان دی دا زمونږ د کور کوڅې مخه ده ځکه چې ټیمې والا یا د بل چا په تمه کېږئ مه چې دا به یو سړی صفا کي او نه دا کوئ چې لکه مختلف ایسې هم کړي وي او یا به دا کس صفا کوي یا به دا صفا کوي نو پلیز دا شی پکې مه کوئ ټول په شریکه باندې دا ځای صفا کوئ. یو حدیث هم دی چې صفای نصف ایمان ہے نو صفایي ښه شیز دی دې باندې خلک ښه ښکاري. کم ګندونه چې پاتې شي مطلب زما مطلب کم لرې چې تاسو صفا کوئ نو هغه ګند تاسو خښوئ په ځمکه کې ځکه یې خښوئ چې دا بیا بدم لګي په انسان باندې او بیا څښابین هم کوي نو دې نه دا خره چې دا تاسو داسې ځای کې ښخ کوئ چې هغه ځای نه بیا بین هم نه راوځي او یا یې اوبو ته وغورځوئ لکه روانو اوبو ته نیر ته یا ایراب ته یا سیند ته نو دا به ښه خبره وي ځکه چې د هغه ځای نه بیا ګند په خپله صفا شي چې کوم ځای اوبه روانې اوبه وي نو هغه ځای کې به بیا ګند نه جوړیږي. نو دا یو ورکوټی شان پیغام تاسو ته په دې باندې عمل وکړئ او والسلام.